سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. یو افسوسناک خبر دی چې یو اتکلن ماشوم د ناروا زیاتي نه پس حلال کړی شوی دی او وژل شوی دی. دا واقعه چرته مخې ته راغلی ده او د دې ماشوم کورنۍ سوایي تاسو ټول تفصیل په دې ویډیو کې کتلی شئ. قدرمنو دوستانو، د دې ماشوم شناخت چې اتکلن شاکر حسین په نوم باندې شوی دی چې د پلار نوم یې عبدالرشید دی. ویل کېږي چې دا په یو تیزدار آله باندې وژل شوی دی، یعنی حلال شوی دی او مره یې پرې کړې شوې ده. پلار یې وایي چې زما زوی نږدې په پرایویټ سکول کې سبق ویلو او کله چې دا کور ته راغی نو د پیسې وغوښتلې، ویلې چې زه وږی یم، غواړم چې ځان ته څه د خوراک دپاره راوړم. وایي چې موږ ورته پیسې ورکړې خو ډېر وخته پورې بیا دا کور ته رانغی. موږ ډېر زیات په تشویش کې شو او پلار یې وایي چې کله د ده د تلاش دپاره ووتو د محلې خلکو ته مو هم ویل او کله چې د ده تلاش شروع شو نو دا په یو لایبررۍ کوڅه وه چې هلته مړ پروت او په وینو کې لتپت و چې بیا د هغې نه پس ویل کېږي د ده کله پوسټمارټم شوی دی نو معلومه شوی چې ناروا کار ورسره هم شوی دی چې بیا پولیس د دې نه وروسته را رسېدلي دي. دا هم ویل کېږي چې د دې ماشوم قاتل هم نیول شوی دی ځکه چې په دغه موقع باندې کله دوی ور رسېدلي نو دغه قاتل هم هلته موجود او د تښتېدو کوشش یې کولو چې ځای په ځای باندې نیول شوی دی او پولیسو دا هم ویلي دي چې تر اوسه پورې دغه مجرم د خپل جرم اقرار نه دی کړی. قدرمنو دوستانو، دا دردونکې واقعه چې په کراچۍ کې مخې ته راغلې ده او د دغه علاقې خلک یې ډېر زیات ویرولي دي ځکه چې یقینا دا یو ډېره دردونکې واقعه ده. پولیسو او اعلی حکامو په دې کې دلچسپي ښودلې ده، ویلي دي چې د مجرم ته به سخته نه سخته سزا ورکول کېږي. خو تر اوسه پورې موږ ډېر داسې کیسونه ولیدل یو مجرم ته هم سزا ورنه کړل شوه. که یو څو کسان پانسي شي، سخته سزا ورته ورکړی شي، نو بیا به څوک د داسې کار کولو جرأت ونه کړي. ستاسو هم مننه کوم چې موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شوئ.